د یادو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوي نوي اقتصادي دهلیز له لارې افغانستان ته د سوداګریزو توکو لومړۍ جوپې د رارسېدو په مراسمو کې د ګاونډیو هیوادونو ځینو استازو او د افغانستان اسلامي امارت ځینو چارواکو ګډون کړی و. په دې مراسمو کې مسؤلینو د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو په ټینګېدو ټینګار وکړ او دغه دهلیز له څو خواو څخه د هیواد د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه یاده کړه. د ترقی افغانستان ترقی ازبکستان است، د پیشرفت افغانستان پیشرفت ازبکستان است، د پیشرفت قرغیزستان پیشرفت افغانستان است، د پیشرفت چین پیشرفت افغانستان است. موږ غواړو د مسایا ملکو سره د هوایي او اقتصادي دهلیزونه خلاص کو او موږ د شمال په سطح دوی ته د امن او د وسایي ډاډ ورکوو. له بلې خوا د ازبکستان هیواد د اوسپنې پټلۍ مرستیال دغه هیوادونو له طریقه راکړه ورکړه د اقتصادي ودې په برخه کې یو مهم ګام یادوي او په نږدې راتلونکي کې نور هیوادونو ته هم دغه اړیکو د غځولو یادونه وکړه. چیندن حالا ورسه غواړو په نږدې راتلونکي کې له دغې لارې په زرګونه کانتینرونه تیر شي او همدارنګه له پاکستان څخه افغانستان، روسیه او نورو هیوادونو ته قطارونه حرکت وکړي او د چین، قرغیزستان او روسیې هیوادونو څخه هم کانتینرونه راشي، نو زموږ دوستی به لا هم قوي شي او خلک به پرمختګ وکړي. iqtisodiyotimizga yordam beradi va birodar xalqlarimizni rivojlanishiga judayam katta bir o'zi ko'magi bo'ladi. د یادونې وړ ده د افغانستان، چین، ازبکستان او قرغیزستان هیوادونو ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد تر ټولو اسانه او ژر رسیدونکې لاره ده چې له چین څخه افغانستان ته سوداګریز توکي له 10 نه تر 15 ورځو پورې رسیږي.